محمد اشرف غنی یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا با پذیرفتن صلح و حاضر شدن به گفتگوهای بین الافغانی راه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تعقیب کنند. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در نشست بزرگداشت از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ارگ از علمای دینی خواست تا در دعوت افراد فریب خورده از سوی دشمن برای پیوستن به پروسه صلح همکاری کنند. ز په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته رابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلک مو در په دره او نورو ته محتاج پاتې شي، بلکې برعکس زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې یعنی د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروی کې ده. در این حال عبدالحکیم منیب معین وزارت حج و اوقاف افغانستان در این نشست از تلاش‌های رئیس جمهور در راستای صلح استقبال کرده از وی خواست تا در این راه قربانی‌های بیشتر بدهد. جناب معالي جمهور رئیس، تاسو د موږ مشر یاستئ. د صلح لپاره موږ کومه لړۍ شروع کړې، موږ حمایه کوو او موږ د تاسو نه خواهش کوو چې په دې لاره کې جرأت نور هم وکوئ، قرباني هم ورکړئ. موږ در سره یوسو، موږ او تاسو یوې دایمي صلح ته خدای تعالی جل جلاله ورسوي. از سوی دیگر انتظار می رود مؤسسه بین المللی پگواژ در جریان هفته جاری به خاطر نظرخواهی جناح‌های مختلف و جریان‌های سیاسی در خصوص صلح با طالبان مسلح نشستی را در کابل برگزار کند. جمهور رئیس تا ته خدای توفیق درکړي.